پاکستان د بلخ په مرکز مزار شریف کې د داعش د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر خپور کړی. په مزار شریف کې د داعش ډلې پر وړاندې دغه برید چا ترسره کړی او له یاد داعشي قومندان سره نور کسان هم وژل شوي او که نه. ځایي چارواکي په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی محمد احساني چې د انور په نوم هم پیژندل کېده په مزار شریف کې ناپېژانده وسلوالو وژلی دی. خو په دې اړه تر دې مهاله نه پاکستاني رسنیو نور جزئیات خپاره کړي او نه هم طالبانو څه ویلي. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي احساني چې د تاجکستان اوسیدونکی دی د پاکستان ضد عملیاتو لپاره د ځانمرګو بریدګرو د روزنې او انتقال په چارو کې مهم رول لاره. د پاکستان امنیتي سرچینو رسنیو ته ویلي چې احساني د 2022 زیږدیز کال د پېښور د کوچه رسالدار جومات پر ضد د خونړي برید اصلي پلانونکی و. په هغه برید کې 27 لمونځغاړي وژل شوي وو. طالبانو لا تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو دوی تل په افغانستان کې د ترهګرو ډلو او بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی او په دې اړه یې د ملګرو ملتونو راپورونه هم تبلیغات بللي دي. البته طالبان خپل هم وخت نا وخت د داعش خراسان ډلې پر ضد د عملیاتو خبرونه خپروي او د دغه ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو اعلانونه کوي. تر دې مهاله د احساني په اړه نور جزئیات نه دي خپاره شوي او دا هم نه ده څرګنده چې نوموړي په مزار شریف کې څه کول، هلته چا څنګه او ولې وواژه. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.